بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست د مو اووم زده کړې ته او په سین بلډر کې د مو دوهمه زده کړه. په تېره ویډیو کې موږ په سین بلډر په انسټالولو باندې او د کار په شروع کولو باندې وغږېدو. نن راځو په سین بلډر کې زه غواړم یو ساده فایل چې یو بټن ولرو او په بټن کلیک وکړو او د بټن نه پورته لیبل ولرو. په لیبل باندې موږ ته هلته عدد راکړه چې موږ کله بټن کلیک کوو مختلف اعداد موږ ته راکړه. سټایل به د سی اس اس په واسطه ورته کوو او همداسې د فیکسیمل څخه به د سین بلډر څخه به استفاده کوو. نو راځئ اول زه راځو دلته یو نوی پروجیکټ کلمه دی. نوی پروجیکټ کلمه صحیح ده. جاوا اپلیکیشن صحیح ده. وینه وړم. نو اوس موږ ته یو پکیج جوړ شو د H2W په نامه. صحیح ده. زه راځم اول قدم کې دغه کوم لایبرري چې دغه ورته ور انزیټ کوم. کومه لایبرري چې موږ جوړه کړه د javaFx په نامه دا ورته اډ کوو او بیا زه راځم دلته کولی شو یو نوی پروجیکټ واخلو، مثلا د مای په نامه یا داسې په نامه چې خلک یو پروجیکټ واخلو، په دوی پروجیکټ کې کار کوو. اوس په پروجیکټ کې دننه زه راځم اول یو دانه جاوا کلاس کلمه مثلا د چی په نامه د مین په نامه یو کلاس کلمه. اوس زه راځم دلته یو بل چی ته ضرورت لرو، بل یو فیکسیمل فایل ده. نو که دلته پیدا نکړو په دو ځای کې بیا به راش په ادر به کلیک وکړو، javaFx به انتخاب کړو، دلته به جاوا empty فیکسیمل فایل به انتخاب کړو او په نیکست به کلیک وکړو. دلته کولی شو نوم ورکړو. زه په همدغه نوم پرېږدم او په نیکست باندې کلیک کوم او دلته په نیکست باندې نیکست. صحیح ده. فینیش. موږ اوس فعلا دوه فایله لرو، یو د مین ډاټ جاوا بل د فیکسیمل فایل. یو بل فایل ته هم ضرورت لرو د سی اس اس لپاره. نو دلته زه په ادر باندې کلیک کوم. په ادر کې دلته زه راځم ادر ته او دلته زه راځم کیسکیډینګ سټایل شیټ پیدا کوم چې دغه ده. نو دا هم پیدا کړلو. په دو په نیکست کلیک وکړو او دلته به مثلا سټایل په نامه ولیکم. سټایل. صحیح ده. سټایل په نامه ولیکم. اوس موږ درې فایله لرو، یو د فیکسیمل فایل ده، یو د مین ده، یو د سټایل ده. اول راځم په مین کې هغه کوم ضروري شیان چې دي هغه ورته جوړوم. مین ته راځو اول یې اکسټینډ کوم د اپلیکیشن څخه. صحیح ده. بیا راځم په دوم قدم کې اپلیکیشن ورته انزیټ کوم او بیا راځم په دو کې کوم ابستراکټ میتودونه چې دي هغه ورته امپورټ کوم. صحیح ده. نو موږ دغه د سټارټ میتود هم اووررایډ کړلو. صحیح ده. اوس راځم په سټارټ کې دغه کوم شي ته زموږ ضرورت لرو اول مغه مهم شان، لکه مثلا زه غواړم چې فیکسیمل د چیش په ځای د لیاوټ په ځای دغه راواخلم. فیکسیمل د سټک پان یا د وی باکس په نامه یا همداسې نور چې لرو دی په ځای زه راځم او دغه فیکسیمل ډاټ فیکسیمل فایل ورته نښانې کوم چې دغه موږ تر واسکه او د سټایل لپاره سی اس اس. نو زه اول راځم د مودو لپاره ولیکم چې اول لیکم ټرای او کیس لیکم. صحیح ده. نو موږ ټرای او کیس بلاک ولیکلو. اوس راځم په اول قدم کې دلته لیکم پارنټ د وی باکس یا د سټک پان په نامه. صحیح ده. لیکم پارنټ کا د مثلا روټ په نامه مساوي کا د اف ایکس ام ال. یو راځم دغه کوم فیکسیمل چې ده هغه کوم پارنټ چې ده دا انزیټ کوم امپورټ کوم. نو پارت هم امپورټ کړو. اوس راځم د فیکسیمل فایل هم څنګه کوم. نو اوس فیکسیمل لوډر فایل هم موږ امپورټ کړو. بیا راځم دلته لیکم چې فیکسیمل لوډر ډاټ مې چې ولیکو لوډ به کوم. په لوډ کې دلته چې لوډ مې کوم دلته ورته لیکم چې ګیټ کا کلاس. صحیح ده. ګیټ کلاس کا یعنی لاس ته راوړه کوم کلاس. دلته به ډاټ ورته ولیکم ډاټ ګیټ ریسورس ادرس به دلته ورته ولیکو. اوس راځم. نو اوس د موږ فایل چیرته پروت ده؟ د موږ فایل او مین فایل او فیکسیمل دواړه په یو پکیج کې دي. نو د دختر سیده زه نوم لیکم. نوم یې شی ده fxml.fxml. صحیح ده. دا یې نوم ده. نو اوس موږ یو فارن جوړ کړو د روټ په نامه او په دو کې هم دغه کوم کلاس چې ده د فیکسیمل دم انزرټ کړو. اوس په دوم قدم کې زه راځم او سین بلډر جوړوم او په دو کې په دو سین کې زه روټ ورچم. دغه لیاوټ یې څنګه روټ ورچم. اوس سین نه پېژني نو سین به هم امپورټ کو. دغه سین هم امپورټ کړو. اوس په استېدو زه راځم دغه باقي مونده کوم کارونه چې دي هغه ته رسوم. اوس راځم دغه خو اول خو فیکسیمل فایل هم امپورټ کړو او راځو سی اس اس لپاره سی اس اس هم امدوز اخلم. نو راځم دلته لیکم چې دغه کوم د
سین کوم کود چې دا سین ډاټ ګیټ سټایل شیټس ډاټ اډ کې وې اډ کا ورته دلته زه بیا لیکم یو په اخر کې به سیمیکولن ورکړو اډ کا ورته شي ګیټ پلس ګیټ کلاس کا ډاټ ګیټ کلاس کا ډاټ ګیټ ریسورس صحیح ده او همدلته بیا مغه کوم نوم چې دا مغه ورچوم نوم یې چی ده نوم یې چې ده د نوم یې په یو پاکیج کې د نو سیده نوم لیکم style ډاټ سی اس اس نو style ډاټ سی اس اس مې ولیکو اوس پس د قوس اوزم او دلته ورته لیکم ډاټ ټو ایکسټرنل صحیح ده ټو ایکسټرنل فارم نو دا موږ ته دغه کوم سټایل چې و دا هم جوړ شول او سټایل مو هم د بیروني هغه څخه واخیستلو اوس په بل قدم کې زه راځم دغه سټیج ته یو ټایټل ورکوم سیټ ټایټل کا او ټایټل ورکوم چې مثلا صحیح ده کو دغه ټایټل ورکو او اوس راځم هم دغه ته ډاټ سیټ سین کا سیټ سین کا او سین ورچوم او په اخر کې راځم هم دغه پرایمری سټیټ ډاټ شو اوس دغه هم د موږ لپاره جوړ شولو نو اوس دا مو جوړ کړو اوس راځم د موږ پروجیکټ او د فیکس ایمیل باندې یا اوپن کوم یا ډبل کلیک پکوم تر څو موږ ته سین واسشي نو موږ دا په تیر ویډیو کې ښودلی و چې څنګه سین په خپله جوړ شي او برابر شي نو موږ ته سین واسشو دلته راځم یو لیبل واخلم صحیح ده یو مې لیبل راواخیستو ښه دو اندازه بل غټه کوم یو څه دا اندازه به غټه کو او دغه کوم ټیکس چې دا ټیکس اندازه ده دا به موږ زیاته کو تقریبا 3 به کو او بل چې دلته به لږ بولډ بیم کو ښه دلته بولډ بیم کو بټن هم اخلم بټن هم دلته ځای کوم او په دې کې لیکم چې موږ اوس یو لیبل واخیستو او لیبل ته کولی شو نوم هم ورکو نو زه راځم دلته کوډینګ برخې ته او دلته ورته لیکم چې دا د چیش په نامه د مای مسیج په نامه یې که او دا کومه بټن چې ده BTN یو په نامه که دی ده اوس زه راځم دغه کوم کنټرولر ته د کنټرولر باندې کلیک کوم او د دغه کنټرولر نوم دلته ورته لیکم کنټرولر به کوم یو کلاس وي د کوم کلاس چې موږ په دغه کې یو دغه د مین په نامه د مین کلاس به څنګه کو کنټرولر کو نو زه دغه د مین دلته کاپی کوم ایدوزه او دلته راځم په کنټرولر کې دلته لیکم چې کنټرولر کوم یو کلاس ته مین کلاس ده صحیح ده کنټرولر مین کلاس ده او اوس راځم په دغه کوم کلیک می باندې کلیک کوم او دا غلطه ورته لیکم چې کله چې په دغه کلیک کې ته چای کا جنریټ جی ان ای لیکم یا نه جنریټ نمبر کتن دا مخفض لیکم جنریټ نمبر یعنی څنګه نمبر موږ ته جنریټ کا نو دا دوه میتودونه زه خلم د لپاره صحیح ده نو دا واخستله نو په دغه کې باید یو څنګه شي کله چې په دغه کلیک شي د جنریټ نمبر په نامه یو فنکشن باید موجوده وي او هغه باید موږ ته کال شي نو زه راځم دا ثبت کوم ثبت مې کوم بیرته راځم زه د موږ فایل ته او دلته زه راځم د کوم فیکس ایمیل فولډر کلیکم او میک کنټرولر وهم په میک کنټرولر مې چې کلیک وکړو اوس په دغه مین میتود کې چې وکړه یو دونه دغه لیبل یې جوړ کړ د مو میسج په نامه بل یې پرایویټ بټن جوړ کړ د BTN یو په نامه او یو یې باید میتود جوړ کړی وي میتود دا د میتود یې هم جوړ کړی ده نو په دغه میتود کې زه څه کوم په دغه میتود کې ګوره د پرایویټ ورډ د جین نیم په نامه یې میتود جوړ کړی او اکشن ایونت کړی او اوس زه راځم دلته ورته لیکم چې صحیح ده او دلته بونډ هم ورته ټاکم چې ته 500 پورې 500 پورې موږ ته عدد وروښیه د یو نه تر 500 مختلف عدد کله 10 کله 20 داسې ګډ وډ نمبر موږ ته پلاس کوه نو دا مو وکړو دلته هم چې لیبل ورکړی دی لیبل د مای میسج په نامه د مای میسج یې ماته وښیه نو زه راځم دلته ورته لیکم چې مای میسج ډاټ سیټکسټ کا صحیح ده سیټکس کا دلته موږ کوم هغه چې ده په سیټکس کې زه ورته لیکم چې د عدد مې سره کوم د انټیجر ده انټیجر ډاټ ټو سټرینګ یې کا صحیح ده انټیجر ډاټ ټو سټرینګ یې کا او دلته مغه نام چې دا کوم نمبر چې دا هغه ورچم صحیح ده چې دغه موږ چش ته بدل کا سټرینګ ته بدل کا او په دوی موږ ته وښیه نو دا کار هم موږ وکړو
کله چې اوس موږ ته کلیک کېږي نو موږ ته به مختلف اعداد د یوه نه شروع ته 50 پورې لاسته راکوي. دا به مختلف اعداد موږ ته لاسته راکوي او دا به موږ ته په مو ټکس باندې ښایي. زه لیکمه او دلته زه لیکمه چې لانچ که موږ ته څه شی لانچ که موږ ته ارګ صحیح ده. نو دا موږ ورته لیکو د دغه تر څو موږ ته دغه څه شی وکړو دغه ټول عملیه موږ ته رن کړو. نو اوس یو بل کار هم پاتې. نو که زه چیرې راشم دغه دی نو بټن هم جوړه شوه صحیح ده، لیبل هم جوړ شولو او همداسې په سټارټ میتود کې کوم شیان چې ضرورت و هغه مو ټول واخیستله او همداسې دغه بل میتود هم د جنریټ نمبر په نوم هم چې واخیستو دا هم واخیستو او مین میتود هم واخیستو. نو اوس که زه راشم د موږ د څه شي ته .xml فایل ته رسمه په دې باندې کلیک کوم او دلته ایډیټ باندې کلیک کوم نو دلته به موږ ته یو ایرر وښیي. ایرر به ولې وښیي؟ د دې دفتر دلته موږ ورته ویلي چې کنټرولر سره کوم که مین که نو دا مین نه پېژني چې دا مین چیرته ده. نو زه به ورته وایم چې د مای پکیج کې ډاټ په مای کې ډاټ مین چې کوم ده هغه موږ ته وښیه. اوس به دا ذخیره کړم او دلته به رایټ کلیک وکړم صحیح ده. نو دا موږ ته ذخیره شوله. اوس که دوزه زه ووځم دلته موږ ته مین ډاټ څه شی ده مای ډاټ مین ده. د وخته دلته موږ ته یو ایرر موجود اوس به هغه ایرر نه وي. نو زه که اوس راشم موږ دغه کوم fxml فایل چې ده دا هم جوړ شولو او دغه مین هم چې ده دا هم جوړ شولو. که زه اوس دا رن کړم دا پروګرام نو دا د موږ ته لیبل وښود او زه کله چې د بټن کلیک وکړم نو دلته باید موږ ته عدد وښیي د 500 د یو د 500 په قط کې نو 4 څلوېښت 4 داسې مختلف اعداد موږ ته هر وار موږ ته ښیي. ښه نو اوس دا چې دا په وسط کې نه ده دا باید وسط ته شي. نو دا د موږ په سنټر کې نه و. نو زه راځم سین بلډر ته او دا انتخابوم او دلته راځم الاینمنټ یې چېرته که سنټر ته که دا به موږ ته په سنټر کې وښیي صحیح ده. سیفت کوم یې کنټرول اس وایم او بیا راځم دا پروګرام بېرته رن کوم نو اوس یې موږ ته په سنټر کې وښودو. که زه چې د کلیک وکړم نو دا به موږ ته په سنټر کې وښیي. اوس راځم د دوی ته سټایل ورکوم یو رنګ ورکوم صحیح ده. نو سټایل چې ورکوو د موږ د سین بلډر کار خلاص شولو. نو زه راځم دلته اوس سټایل ته په سټایل کې راځم دلته ورته لیکم چې څنګه وکړه نو د ټولو بکګراوند کلر بلک اوس که زه چیرې دلته راشم نو دلته به موږ ته دا نه وي دلیل شوی. نو زه راځم دلته به د صفحه باندې کلیک کوم پراپرټي ته راځم په سټایل شیټ کلیک کوم او دلته دغه کوم فایل چې کې موږ یو موقعیت لرو دغه کوم فایل چې دلته موږ واس کړی دی صحیح ده. دا چا ځای ته ده دو ته ورځو ادرس ته یې او دلته راځم دغه کوم سټایل شیټ یې چې ده هغه سټایل هم چې جوړ کړی .css هغه به اوپن کړو. نو کله چې دا اوپن کوم وینئ دا موږ ته ټوله صفحه څنګه شوه توره شوله. اوس زه راځم د نور کود هم ورته کړم دغه کوم دا که زه بېرته هغه کړم نو اوس به راشم دغه البیل به انتخاب کړم البیل نو دوی ته موږ چې سټایل ورکړو بیا به راشم چېرته پراپرټي ته صحیح ده. پراپرټي کې به ورشم دلته سټایل ته سټایل کلاس ته نو دا به کلیک وکړو دغه البیل به ورته انتخاب کړو. وینئ نو رنګ یې تور ده او دغه خپل رنګ یې زیړ ده او راځم داسې د بټن ته هم داسې کود کړم دلته لیکم ډاټ نو دلته به د پلس ته راشم او په د پلس کې به بټن ور واچوم نو دغه ده. نو چې موږ ته بټن انتخاب کړله رنګ یې تور ده. نو اوس موږ راغلو عمومي صفحه هم توره کړله د بټن ته هم زیړ رنګ ورکړو لیبل ته او همچنان بټن ته هم سور رنګ ورکړو. نو زه اوس راځم دغه دوزه وځم او د مین پروګرام دا ثبتوم او مین میتود ته راځو او اوس دا فایل رن کوم. نو دغه د موږ کوم فایل چې هغه جوړ شولو تور بکګراوند یې ده او همداسې زیړ یې چې دا لیبل ده او تور یې رنګ ده او داسې سور یې ده که زه اوس په دې کلیک کوم نو دا به موږ ته مختلف او تصادفي اعداد رااړوي. دا و په سین بلډر کې د موږ دوهم درس او په عموم کې د موږ اومه جلسه په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا ښې چارې.